بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین قدر ور خورو افغانانو په سلامونه مخه علیکم الله رب العزت دې پرستاس ټول روغ جوړ سي اجانو د یوې ونه یا دوه ونه راهیسي د شورا دفتر ته د شورا استاد سره او ما سره شخصا باز دوستانو اړیکه ونیوله د افغانستان د ویزې په تړاو چې آیا هغه افراد او اشخاص چې هغه د پاکستان دي یا د هندوستان دي یا د ایران دي غواړي چې کمیونټي کې به سره مخ کېږي هغه غواړي چې افغانستان سفر وکړي په ټراول ډاکومنټ نو دا د نن ورځ چې به وړاندې زه خپله د عبدالخالق سمندري صاحب سره وغږېدم اګر چې خور په روغتون کې مو شفاخانه کې مو الله دې ورته روغتیا ورکړي خو بیا هم د افغانانو ته منډه تړله وهي خپله وسه توان کوي زما تلیفون جیګ کړل او خبرې مې ورسره وکړلې وایي هو هغه کوم پروسه چې ده هماغه نورماله پروسه ده د ویزې په ټراول ډاکومنټ ویزا ورکول کېږي نو تاسو کولی شئ چې افغانستان ته ویزا واخلئ هماغه کوم تقریبا 200 پاونډه کوم مقدار چې د 3 میاشتو ویزا ورکول کېږي او خواوشا فکر کوم اووه ورځې د اونۍ یا یوه اونۍ نیسي پروسس نیسي که تاسو ایمیل نه کړي ایمیل ته منتظر شئ او یا هم خپل شورا استادو سره خپل هغه د چا پاکستان یا چا درخواست کړی هماغه لنډ میسج شریک کړئ چې زه بیا ما ته راواستئ زه بیا مستقیم عبدالخالق سمندری صاحب ته واستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. آرزو دارم که رخت صحت برتون داشته باشین. عزیزان دل، اکثریت از کمیونیتی ما با شورا رابطه کرده بودن، با نماینده‌های شورا گفته بودن که مردمای از پاکستان و ایران یا جایا میخواهند که با ترافل داکومنت در ایران در افغانستان سفر کنند. ما امرای عبدالخالق سمندری صاحب صحبتی کردم. ایشان جورم نبودن، در شفاخانه بودن، خداوند بر شفای عاجل بدن. گفتن که ها بله ما ویزا با ترافل داکومنت در کشور ما شما افغانستان میدهیم. تقریبا 200 فیسشان است و همزمان یک هفته طول میکشه. همون چیزی که ریکوایر داکومنت است اونم را پورا کنن ان شاء الله ولزی ویزا برشان میتن. بازم اگر شما ایمیل فرستادین و جواب نمیدن به خاطر که در اونجا کمی و کاستی استاف است برتون میده، ولی اگر بازم ایمرجنسی دارین شما میتونین که به نماینده‌های شورا میسج پیام روان کنین و بر ما میسج کنن، زنگ و یا تیر شوین به خاطر که اکثریت ما شما مصروف هستیم. ریتن میسیجشان بهترین راه است، برشان روان کنید ان شاء الله بر ما میرسه و ما برشان روان میکنم که بر شما جواب بدم. تشکر. زنده و سلامت باشین. این پیام همراه دوستا و شریک کنید. سلام.